مونږ وایو چې د انسانانو سره زمونږ تعلقات خشي، خلق په ما مهربان شي، دوی زما سره خشي، نو دا غینه مخکې به مونږ د الله سره تعلق ورو. حضرت عائشه رضی الله عنها لا حضرت معاویه رضی الله عنه یو خطر راولېږو، وی ما د نصیحت وکړه. هغه ورته یو ډیر عجیبه نصیحت کړی دی. وی کچری ته مخلوق راضی کول غواړي او الله ناراضه کې، نو الله پاک با د مخلوق په زړه کې ستان نفرت شي دی غواړي. که مخلوق راضی کې او الله غپا کې، نو الله پاک با د مخلوق په زړه کې ستا نفرت هغه پیدا کی، سره به د خلکو نفرت. او کنه ته الله راضی کې مخلوق ناراضه کې، نو الله پاک به د مخلوق په زړه کې ستا سره محبت چې دی هغه واچي. نن مونږ د یار دوست د وجې نه الله